کال چې کله منګه د سند صوبې تنظیم جلسه ارګنایز کړې وه په هغه جلسه کې زموږ سره زموږ د باجوړ ډېر دروند مشر مولانا خانزیب شهید رحمت الله علیه هم موجود و 3 ورځې موږ دلته د باجوړ دیر بونیر او د مختلف علاقو چې کوم زموږ دلته پښتانه میشته دي په کراچۍ کې د هغو سره د هغې جلسې دپاره ځای په ځای باندې ناستې کړې وې کمپین هم کړی و نن موږ په دې عظیم الشان جلسه کې د هغه ډېر زیات کمی محسوسوو چونکې د سترو باباګانو فخر افغان فخر ایشیا حضرت باچا خان رحمت الله علیه او رهبر تحریک خان عبدالولی خان بابا چې سټیټسمین و د هغې نن برسي ده په هغه سلسله کې دغه دستوره را جوړه کړی شوې ده زه د سند صوبې ټول تنظیم ته د ضلعو تنظیمونو ته د واډونو تنظیمونو ته آفرین او شاباسۍ ورکوم چې ډېر په مختصر وخت کې دومره لوی عظیم اجتماع را جوړه کړې ده چې هغوی خپل اتلانو ته خپلو رهبرانو ته د خراج عقیدت سره ګلونه وړاندې کړي زما نه مخکې زمونږ ایم پی ایس صاحب ډېرې مفصل خبرې وکړلې چې دا وخت کې پښتونخوا صوبه کې پښتون قام د کومو چیلنجونو سره مخامخ دی او د پښتونخوا نه بار په مختلفو ښارونو کې که کراچۍ ده که لاهور دی که پنډۍ ده او که سرګوده ده په هغه کې د کومو حالاتو سره مخ دي په دغه به 2-3 خبرې کول غواړم ګرانو ملګرو په پښتونخوا کې د تېر 14 کالو نه د یوې پارټۍ حکومت دی چې په 3 وارې په پښتونخوا صوبه باندې مسلط دي خو چې پښتون قام ته کومې مسلې پیښې دي د کومو حالاتو سره مخ دي د هغه حالاتو نه ورته ادراک شته دی نه د هغو په پروګرام کې دغه مسلې شاملې دي نه دغه ترجیحات دي چې قام د کومو بدبختو سره مخ دی او د دې پروګرام او منشور څه دی زمونږ دا وخت د پښتونخوا چې کوم صورتحال دی د تیرانه د تېر 3 هفتو نه مسلسل کډې لګیا دي روزي په زور باندې هلته داسې حالات پیدا کړلی شروع چې پراوینشل ګورنمنټ هم ډینای کوي چې دا حالات موږ نه دي پیدا کړي او فیډرل ګورنمنټ پیدا کړي نن ملي اوس کتل چې فیډرل ګورنمنټ هم د هغې انکار کوي چې دا حالات موږ نه دي پیدا کړي په یخه یخنۍ کې د تیرانه په دغه واورو په موسم کې ماشومان زنانه سپین ږیري دا کډوال کېږي د خپلو کورونو نه خو د پښتونخوا حکومت د دغه حالاتو پولیټیکل اونرشپ ته تیار نه دی په پښتونخوا کې که یو اړخته بدامني ده نو د هغې بدامنۍ د وجې زیږېدلې هغه بیمارۍ او هغه حالات چې بېروزګاري هم پیدا شوې ده ګراني هم پیدا شوې ده او هلته چې کومه دی 68% یوت 88% د آبادۍ برخه ده په زلمو مشتمله ده هغه بېروزګاره ده یا خلیج ته روان دي یا یورپ ته روان دي او یا دغه شان په دې ملک کې در په در څوک کراچۍ ته او څوک لاهور ته چې کوم دی محنت مزدورو له ځي نو خو داسې حالات پیدا کړلی شو په 14 کاله کې چې په ګورمنټ سیکټر کې دغه خلکو ته دغه زلمو ته روزګار ورکړی وی او پرایویټ سیکټر یې چې کوم دی دومره مضبوط کړی وی چې په هغه پرایویټ سیکټر کې چې کومه دی زلمو ته روزګار ورکړی وی خو نه د هغو په ترجیحاتو کې د پښتون قام هغه حقیقي مسلې شاملې نه دي نو دا ډېره د افسوس خبره ده دلته که په کراچۍ کې
هر پښتون ته څه مسله پیدا شي او کم قسم حالات پښتنو ته دلته پیدا شي نو دغه سره جنډه دغه شاه سید صاحب او دغه تنظیم ورته چې کوم دی ولاړي خو چې د واک وخت راشي چې ته پارلمان ته خپل نمایندګان ولېږي او د پارلمنت په پلور ستا مسلې هلته اوچتې کړي او هلته ستا هغه مسلې چې تا ته په کراچۍ کې په حیدرآباد کې په جامشورو کې د کومو مسلو څخه چې پښتانه په اجتماعي ډول مخ دي چې هغه مسلې ته دغه پارلمان د لارې هوارې کړي نو بیا د واک په وخت کې چې کومه دی دې سرې جنډې ته پښتانه دې سره نه ودرېږي نو دا ډېره د افسوس خبره ده ډېره د افسوس خبره ده نن چې موږ د کومو اتلانو کلیزه منځو باچا خان بابا ولی خان بابا چې ټول عمر یې د دې پښتون قام د دې ملت د یووالي دپاره د سرلوړۍ دپاره د حقوقو د وسایلو د اختیار اخیستلو دپاره او دا قام په دنیا کې د سیال کولو دپاره ټول عمر مبارزه کړې ده هغه خپل اتلان چې کومه دی پښتانه بچي نه پېژني پښتانه زلمي هغه خپل اتلان نه پېژني چې شپږ دېرش کاله قید باچا خان رحمت الله علیه تېر کړی د برطانوي استعمار سره چې کومه دی جګړه کوله او د ازادۍ جنګ یې کاوه خدای خدمتګارو سره ولاړو قیدونه یې تېرول جایدادونه دې ضبط کېدل او هر قسمه سختې او بدې ورځې پرې تېرېدلې خو د دې قام دپاره پرې تېرېدلې نن چې دا ملک په دې وجود کې راغلی دی د ریاست په نصاب کې د باچا خان بابا مضمون نشي برداشت کولی د باچا خان بابا هغه سپېڅلی تاریخ او کردار چې ټولې دنیا ته لکه د لمر روښانه دی هغه نشي برداشت کولی ولی خان بابا چې د اصولو دویم نوم و قید جمهوریت و اصولي سیاست به یې کوو او په دې ریاست کې د مظلومو او د محکومو قامونو د هغې لیډر و نه یوازې دا چې د پښتنو لیډر و د سندیانو لیډر و د بلوچي لیډر و د سرایکیانو لیډر و د کشمیریانو لیډر و واحد ولی خان بابا و چې د هغه د چترۍ د لاندې ټول قوم پرسته جوماتونه د لړ په شکل کې ولاړو د دې ریاست همدغه اجتماعي قوت راولګېدلو او هغه نه یې چې کومه دی بیل کړلو هغې مات کړلو او هغې چې کوم دی د هغې ټول قیادت یې جیلونو ته واړتاو وجه څه وه چې په دې ریاست کې دله د یو قومیت یا د پنجاب د صوبې بالادستي نه منله ځکه دا یو فیډریشن دی په دې فیډریشن کې چې ملټیپل نیشن سټیټ دی پنځه شپږ غټ قامونه پکې ژوند تېروي چې څنګه مې د پنجاب په دې ریاست باندې حقوق دي همدغه شان پرې د پښتنو حقوق دي دلته موږ سره ټول قامونه په یو آیین باندې او په یو دستور تړلی شوي استو خو دلته داسې ګمان کېږي زموږ سره داسې رویه ساتل کېږي چې ګنې موږ د دې غلامان استو نو موږ یې د دې سټیج نه وایو چې پښتانه په تاریخ کې د چا غلامان نه دي پاتې شوي مظلوم استو محکوم استو خو د هغې وجه صرف دا ده چې په قام کې لا پښتون قامي سیاسي شعور نه دی راغلی او چې کله په قام کې قامي اجتماعي شعور راشي نو انشاءالله تعالی هر هغه حق به چې کوم دی بیا موږ د خپل زور او د خپل مټ په ذریعه باندې د خپل قام له اخلي انشاءالله تعالی زه خپله خبره مختصر کوم یو ځل بیا د سند صوبې د ټول تنظیم ډېر زیات مشکور یم خو د زلمو نه به مې دغه خواست او دغه هیله چې دلته په کراچۍ ښار کې چې د 80 لکه نه زیات پښتانه آباد دي د دغه پښتنو نماینده جماعت د هغو د حقوقو د تپوس کولو جماعت همدغه سره جنډه ده چې په هر سخت وخت کې ستاسو سره ولاړه ده په جذباتو کې به زلمو نه راځئ سیاست ساینس دی په دغه ساینس به ځان پوهه کوئ د مسایلو د حل کولو ساینس دی د مسایلو د هوارولو ساینس دی د عزت او د ناموس ساینس دی خو کاش چې پښتانه د سیاست په ساینس باندې ځان پوهه کړي کله هم چې کوم دی
مشتعل هجوم دا بدلون نشي راوستلی مشتعل هجوم انقلاب نشي راوستلی انقلاب او بدلون دا منظم تنظیم غواړي دا یو کوټلی منشور غواړي دا چې کومه دی داسې قیادت غواړي چې په هر قسم حالاتو کې په میدان باندې ولاړي که بم او بارودي او که نارمل حالات دي لکه څنګه چې عوامي نشنل پارټي د خپل وطن په سر باندې ننګ او غیرت وکړلو او 1400 شهیدان یې ورکړل خو په سړو نه دي نوتلي په میدان باندې ولاړ دي د خپل وطن خبره کوي که مولانا خانزیر شهید شوی دی نو ګناه یې صرف دا وه چې د امن خبره یې کوله دلته خلک وایي څوک چې وایي د امن خبره کوي نو یې داسې معمولي خبره ده ته چې د امن خبره کوې نو ته د سامراجي قوتونو هغه دسیسې چلنج کوې هغه جنګي اقتصاد چلنج کوې د کوم په وجه چې د هغه معیشت روان دی د هغه سامراجي قوتونو اقتصاد چې ته کله چلنج کوې او د امن خبره کوې نو هرومرو به ته سر خورې نو د مولانا خانزیم شهید رحم الله ګناه دا وه چې د امن خبره یې کوله په دې وطن باندې د وسایلو د اختیار خبره یې کوله د دې سرې جنډې خبره یې کوله د خپل وطن د خپل مظلوم قام د حقوقو خبره یې کوله او خپل زلمي د سیاست په ساینس باندې پوهه کول خپل زلمي په هغه سیاست پوهه کول چې سیاست د برداشت د مکالمې او د خدمت نامه ده بعضې خلک راپاڅېږي چې په داسې منصب باندې ناست دي چې د هغې نه د ټول قام نمایندګي کېږي هغه منصب چې کومه دی راولګېږي د خپل ذاتي مفاداتو دپاره استعمالوي دغه منصب به د خپل قام د مفاداتو دپاره استعمالوو وما علینا الا البلاء یو شعر به نجات واخلم وایي د ظلم تور نظام که د مغول وي او که د بل وي د ظلم تور نظام که د مغول وي او که د بل وي بابا ترې نه باغي و زموږ هم ترې بغاوت دی وما علینا الا البلاء